زه د ژوند تودو سړو ته برابر شم بیا به زه د ژوند تودو سړو ته برابر شم چې کله زه ابتر شم. کله زه کلي به د ښار په لور روانه به مو ګډه وي، چم په چم زما د بدماشۍ قصه به ګډه وي، خلک ټرافیکۍ به مې وهلي به مې ډډه وي، برېک به مې کونډه وي، جرمنۍ به مې په ګډه وي، لوټ کړې تمانچه به مې پرته وي برابر سر ته، یا که تمانچه نه وي نو پروت به وي خنجر سر ته، کله کله واک باندې وزمه به رغړ سر ته، لیک د زه به کشر یم خو ناک به یم بر سر ته، بیا خو مالدار یم زما به خپلې ټول وي، زما د زندګۍ به عجیبه شان وي شډول وي، ما ته به سپین باز ګرځګار څومره مزول وي، ما سره د هرې مسلې به خپل کپسول وي، یا هلاکو خان به یم او یا ځوان چنګیز به یم، انګریز به رانه وتښتي مشغوله دومره تېز به یم، دومره به بدل یم چې سم حیرت انګیز به یم، د هغې غوښه به خورم او د غړې نه مریض به یم. بیا شپې او دوه درې مې د چکرې د کالام به وي، لاس کې به زما قیمتي ډک د میو جام به وي، ما سره چې چېرته وي هغه سړی بدنام به وي، وروره بدماشي او عیاشي ښه کلیان به وي. مختلف په وړه وړه خبره به لانجې کوم، اوس په وچه خلکو باندې زه به سر خولې کوم، زه به د مزو په سر مزې کوم، د ورځې به موده یم جواریانې به د شپې کوم، ما چې دا څه وویل ګوره دا خواته ټوکې کوم، خلکو له جرګو مرکو کې به سروکې کوم. ډېر ښه ډېر زنګون باندې د خوب په یو ارمان پاتې شوم، دا به تقدیر و زما ژوند ته په خفګان پاتې شوم، ستا نه بغیر مې ژوندون تېر کړو خو بس دا مې ویل زه دې دنیا ته ستا د ظلم ترجمان پاتې شوم. زه ترې روان شوم په دې تمه چې اواز به راکړي، هغې کتل چې زه روان وم او روان پاتې شوم، هر یو روزګار مې شروع کړی کامیاب کړی مې دی، خو د خالونو کاروبار کې په تاوان پاتې شوم، او نه هره شپه مسلمان زمون تپوس نه کو، خو یو کافر چې روټۍ راکړه زه حیران پاتې شوم، او رزق د پاره د خانانو مخکې سر ټیټوم، په ځان مې شک دی چې کافر که مسلمان پاتې شوم، او لښکرې پښتانه مې د قام جنګ له را پیدا کړل، خو دښمنانو ته یوازې په میدان پاتې شوم. خپلوان روان شو چې اسمان کې بارانونه راغلل، د مور په قبر زه د اوښکو په باران پاتې شوم، ستا نرګسي ادا مې داسې زړه کې ځای نیولی، ویښته که سپین شو د ناتار په زړه کې ځوان پاتې. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو، پروګرام ټولو ملګرو سره یو نوي ملګري سره حاضر یو. موږ سره ناستی کوي محسن مومن چې په لږ وخت کې ځان په خلکو وپېژندو، د شهرت پایې ته ورسېدو، او انشاءالله کامیابۍ طرف ته روان دی، منډه روان دی. کوشش کوو چې نوي نه نوي شاعر ستاسو مخې ته راولو. نن یو د مردان په سیمه، تاسو ته پته ده چې د مردان سیمه الله پاک د شاعرۍ په دنیا کې یو زرخیزه ځمکه جوړه کړې. نو لومبی خو محسن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم، په خیر علي ستړی مه شئ. مننه ستاسو هم چې رالې د هغه ټرن هم ما نه مرکه ریکارډ کوئ، د پښتو ژبې خدمت کوئ، تاسو هم مننه. ډېره مهرباني. محسن صاحب تپوسونه به کوو، مونږ ته به څه اورو؟ غزل به همداسې خورم قسم یریږم، نه خورم غنم یریږم، چې ورځم ښه ډاډه یم، خو چې راځم یریږم، دا په ما څه چل شوی، هر قدم یریږم، هغه نه نه یریږم، د ده نه سم یریږم، ملا صاحب تا ته وایم ما ته لږ دم یریږم، اوس ډاډه شوی یم، اوس لږ شانتم یریږم، او چې ما کړي داسې هر څه منم یریږم، او چې ما کړي داسې هر څه منم یریږم، مخکینه مونځ کومه له جهنم یریږم، له جهنم یریږم. په یو کار کې اخته یم د بل کار نه یم ستړیه، د یار په انتظار کې مدګار نه یم ستړیه، تر هغې به د مینې محبت لمنه لیکم، تر څو چې د منصور غوندې په دار نه یم ستړیه، او تا ته وایم تا ته وایم تا ته وایم تا ته ښه ټینګه غاړه راته کونډه دار نه یم ستړیه، خفه چې رانه نه شي ځان نه بل چېرته پیدا کړه، په خپله مین شوی یم ریبار نه یم ستړیه،
ما سره د ځان نه علاوه د نور غم دی د ځان نه کامي د مقدار نیم سړیا او نور ورته ساو نور ورته یو غزل بل ویم د محبت مینې وفا خبرې اشنا نه اورم ناشنا خبرې راته یې ویلې چې ستا څه یادېږي ما ورته ویلې صرف ستا خبرې ته ورته باندې چا وتلی یم که نن مې وکړلې رښتیا خبرې خیر د هغه مشر دی ته کشر یې خیر د هغه به سیوا خبرې دي به هغه به داسې نه کوي بیا ما ورته وکړلې بلا خبرې مختله څه چې شو د دې نه بله د ضرورت شو سیوا خبرې ډېر ښه ډېر مننه صاحب دا راته ووایه چې کومې ادبي ټولنو سره تعلق ساتي زه خو معنات کې ادبي ټولنو سره تعلق لرم پښتو ادبي سنګر او ادبي ډاکټر مرده مردان او معروف ادبي ټولنه د دې درې واړو نه ما زده کړه کړې ده په دې کې ډېر ښه زموږ استادان دي عبدالوهاب پیاز صاحب بهر صاحب عبدالرؤوف عارف صاحب که دې نومونه نه منو ډېرو به اوږده شي لکه ټول دغه استادان دي او زه ورته احترام لرم او تاسو هم د دې مردان سره تعلق ساتئ زه له مردان سره تعلق ساتم ستاسو ذریعه معاش څه دی یعنې تاسو روزګار څه زه خو به سبق ویم تاسو لومړی غزل لیکلی که نظم لیکلی زه ما غزل لیکلی ما غزل لیکلی په 2018 راته ووایه چې محسن صاحب تاسو د کتاب چاپ کړی که نه مواد د کتاب پوره دی که نه کم دی یاره چې ما خو کتاب لا نه دی چاپ کړی او نه مې ورته لا اراده شته دي او مواد ماته شته دي کتاب برابر دی نظم هم وایم نوی نظم دی زړه به مې وچ وي که نه خوارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې چې کور ته راغلم ناوخته مورې دا مې وښلم په لخته مورې چې کور ته راغلم ناوخته مورې دا مې وښلم په لخته مورې په تا تېرېږي یاره سخته مورې کینه نه کوي له بخته مورې موږ په تادو کې دلېدارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې زه چې بخار ته مزدورۍ له لاړم یا د خیانانو نوکرۍ له لاړم یا د پردېس مسافرۍ له لاړم یا به د بل کلي دیارۍ له لاړم دا به څارلې زما لارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې حیران یم څومره عجیبه یې مورې زما په غم ماته خپه یې مورې چې زه خوشحاله یم نو ښه یې مورې نه خو پرېم نه خو دوکه یې مورې زما د لاسه خوا روزارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې اخرنی بم دی چې دا نه بغیر به د ژوند دا نه بغیر چې به مې ژوند څنګه وي د زندګۍ چې به مې خوند څنګه وي زما د نظم به دا بند څنګه وي حال به د دې پوښتنې مومند څنګه وي وپوښتنې وحیادارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې الله دې زر ښه بیمارې مورې ډېر ښه محسن صاحب شپېلۍ د اسرافیل زما قلم دواړه یاران دي شپېلۍ د اسرافیل زما قلم دواړه یاران دي قیامت به درله راولم که سوچ مې رابخت دا موږ سره محسن مومند د مردان د سیمې سره تعلق ساتي او یو ښه شاعر چې د دې د شاعري هغه نسخې فن په فن باندې د فن نه ډکې زموږ دې پورې کوشش وکړو ستاسو مرسته او ستاسو وجدانو خوښه دا کوم ځای ته دا پروګرام رسوي تر بلې مرکې پورې اجازه غواړم ډېره مهرباني وخت ورکړئ